د 1450 کال د حود 24مه د هرات د مجاهد ولس قیام افغانستان د باتور ننګیانو وطن تل مو د ساتلې د نیکونو او پلرو وطن د افغانستان د باتور ننګیانو وطن تل مو د ساتلې د نیکونو او پلرو وطن تل مو د ساتلې د نیکونو او پلرو وطن دلته د اسلام نه بل مذهب کنا منلی شو بلا عقیده کلا په ځان باندې زغملی شو بلا عقیده کلا په ځان باندې زغملی شو بلا عقیده کلا په ځان باندې زغملی شو دا د سپېڅلو مسلمانو پرګنو وطن دا د سپېڅلو مسلمانو پرګنو وطن د هرات د 1450 کال د حود د 24مې نیټې خونړي قیام څرنګوالی دا قیام له کلیو او لرې پرتو سیمو څخه پیل او د ښار په لور وخوځېده. هره ورځ به په ولسوالیو کې خلکو د رژیم د بېکچې ظلم او انحصار له امله په عملي اقداماتو لاس پورې کاوه او که دولتي مامورین یعنې ولسوالان او نور مامورین به له دوی سره نه یوځای کېدل نو په زوره به یې له خپلې مخې لرې کول. ځینې ولسوالۍ لکه پښتون زرغون، اوبه، غوریان، زندهجان، انجیل او ګوزره په دې برخه کې له نورو څخه مخکې وي. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. څرنګه چې 1450 هجري لمریز کال د حود په 24مه نیټه اتحاد جماهیر شوروي په مقابل کې د هرات قیام د هیرولو نه دی او باید د افغان ولس د اتلولۍ یادونه وشي. زموږ مسلمان او مجاهد ولس په نشته امکاناتو د ډبرو، لرګي او اور په واسطه ماتې ورکړه او په دې سره د هرات خونخواره رژیم چې د اتحاد جماهیر شوروي بشپړ نظامي ملاتړ یې له ځان سره درلود وپرځاوه. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د انګلیس، اتحاد جماهیر شوروي او په وروستي ځل د امریکا ناټو اشغال خاتمه د ملت په خیر وه او د همدې بریاو له امله ټول ملت ته مبارکي وایم. پر ولسونو غږ کوم چې د موجوده اسلامي نظام ملاتړ وکړئ تر څو په خپله خاوره کې د سولې، امن او هوساینې ژوند ولرو. مونږ څه په خوارۍ کې جهاد وپاله مونږ په بېکسۍ کې جهاد وپاله پوره کړلې بادار د خپل نصرت وعدې مونږ ښه په سیالۍ کې جهاد وپاله. د رژیم پر وړاندې لومړنی اقدام د پښتون زرغون ولسوالۍ له سلیمي قریې څخه پیل شو او له دې وروسته یې د ګوزرې ولسوالۍ په دنو، د پښتون زرغون ولسوالۍ مار آباد، د اوبه ولسوالۍ په صوبره او دغه راز د غوریان، زندهجان، انجیل او ګوزره ولسوالۍ په یو شمېر نورو کلو کې ورځ تر بلې شدت زیاتېده. په ډېره کمه موده کې خلک پر دې برلاسي شو چې ولسوالۍ له رژیم څخه ازادې کړي. د 1450 کال د حود میاشتې په 23مه نیټه د هرات وګړي سره یو ځای او ټول له اطرافو او ناحیو څخه د هرات ښار ته ننوتل او دغه ښار یې هم د رژیم له لاسونو څخه آزاد کړ. خلک د ښار له اطرافو څخه د تکبیر په نعرو او له زرغون رنګه بیرغونو سره چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمې سره ښکلې شوې وو په حرکت راغلل. لوی او کوچنۍ پوستې د رژیم له لاسونو څخه آزادې او په خالي لاسونو یې خالي سلا کړې. خو د ښار دننه په 2 سیمو کې له شدید مقاومت سره مخ شو. یوه یې د اختیار الدین قلعه یعنې ارګ او بله یې هم د هرات امنیه قومنداني وه چې هغه هم له څه مودې مقاومت او له دواړو خواو څخه د تلفاتو په ورکولو سره بالاخره د قیام کوونکو لاسته ورغلی او په نږدې ټول ښار یې ولکه ټینګه کړه.
دغه څلېرویشتم د حوت دا ډېره زیاته ویاړمنه ورځ ده چې د روسانو د ظلم او د ستم په مقابل کې الحمدلله افغانان راپورته شول، د هغوی ستم یې مات کړ، د هغوی زور یې مات کړ. الحمدلله همدا رقم په افغانستان کې ډېر تقریبا 3 امپراتوري دا رقم ماتې تس نه شولې. دوی زور دوی قوت الله جل جلاله د دغه افغانو په لاسونو باندې مات کړ. نو دغه ورځو لمانځل الحمدلله موږ باندې دا خپله فرض ګڼو چې دا ورځې موږ ولمانځو سره لکه څلېرویشتم د حوت چې د هرات خلکو نورو الحمدلله ولایتونو خلکو د روسانو په مقابل کې راووتل، ډېرې شهدا یې ورکړل. نو الحمدلله د دغه شهدا او د دغه د وینو برکت چې الحمدلله دغه امپراتوري الله جل جلاله ماتې کړلې. نن الحمدلله افغانستان په خپل واک کې وینو، په خپل لاسونو باندې الحمدلله آباده وي رغوي. نو زه د افغانستان په ټولو بالخصوص افغانستان خلکو باندې زه غږ کوم چې دوی دا رقم ورځې ولمانځي تر څو د موږ دغه د ورځو اهمیت د افغانانو په افکارو کې باقي پاتې شي. یو موړې پوزا د نسړې کیسې مونږ په پردیسۍ کې جهاد وپاله، مونږ په بېکسۍ کې جهاد وپاله. په دې وخت کې د رژیم د زلمی کوټ فرقې د اردو مرکز ته امر وکړ چې د هرات په خلکو برید وکړي، خو مسلمانو منصبدارانو او افسرانو چې د همدې خلکو بچیان وو د رژیم له دې امر څخه سرغړونه وکړه او پر خلکو یې برید ونه کړ، بلکې برعکس د رژیم پر اړوند خلکو یې هجوم راوړ او یو شمېر یې تر پښو لاندې کړل. لکه څنګه چې د 1458 د حوت په 40مه نیټه باندې د افغان غیور ولس د روسانو په مقابل کې خپل قیام کړی و او همدارنګه د هغوی د ظلمونو مخه یې نیولې وه. نو الحمدلله چې مسلمانان د هغوی په مقابل کې ودرېدل او د هغوی د ظلمونو او وحشتونو مخه یې ونیوله. او روسانو چې په افغانستان کې ډیر زیات ظلمونه کړي، تقریبا 4,000 او پورې مسلمانان شهیدان کړي او همداسې هغوی به ژوندي په قبرونو کې ښخول، همدارنګه بندیان به بیا د هغې نه وروسته په کندو کې واچول او ښخ پې کړل. نو الحمدلله مسلمانانو د هغې په مقابل کې قیام وکړلو او د هغې ظلمونو مخه یې ونیوله. هر وخت د افغانستان غیور ولس په هر وخت او دور کې کفارو ته ماتې ورکړې ده او خپل دا ګران ولس یې د دغسې شریرو او ظالمانو څخه خلاص کړی دی او هیڅ چاته یې دا اجازه نه ده ورکړې چې هغوی دې په افغانستان کې په افغانانو باندې ظلم وکړي او الحمدلله د کفارو په مقابل کې پوره ولاړ دي. پاتې دې مغرور تا یوازې وم، مونږ په تنهایی کې جهاد وپاله، مونږ په بېکسۍ کې جهاد وپاله. دغه مهال د رژیم او شورویانو جنگي الوتکو د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو څخه الوتنې پیل کړې. د زلمی کوټ فرقې مرکز د رنګینه پل سیمه او د قندهار قلعه چې د خلکو د راټولېدنې سیمې وي له سختو هوایي بریدونو سره مخ شوې او خلکو ته یې درانه تلفات واوښتل. له بلې خوا د کندهار له لوري د جهاد زهري ځواک ته امر وشو چې پر خپلو ټانګونو زرغون رنګه بیرغونه پورته کړي او د هرات په لوري حرکت وکړي، څو په ظاهره خلکو ته دوکه ورکړي چې ګواکې دا ځواک د خلکو د مرستې لپاره راغلی او په فریب او دوکې سره وکړی شي د هرات ښار ته ننوځي، چې دا کار په همدې ډول وشو او د زهري ځواک له چل او فریب سره د میر داود له لارې د هرات ښار ته ننوته. له ننوتو سره سم یې جګړیز عملیات پیل کړل. له عملیاتو وروسته تصفیه پیل شوه او تر دې کچې وژنه یې وکړه چې ویالې، سړکونه او بازارونه یې د خلکو په وینو رنګ کړل. هغه کسان چې ژوندي پاتې شو بندیان
او د شپې لخوا یې په ژوندونو یې ډله ییزو قبرونو کې ښخ کړل. په دې وروستیو کې په هرات کې دغه ډول ګڼ شمېر قبرونه موندل شوي چې د دې سختو حالاتو شاهدي ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د حوت په 24مه 1350 کال د ګوډاګي رژیم د طرف نه دلته د مسلمانانو په خلاف ځینې اقدامات ترسره شوي وو چې هغه د افغانستان د اسلامي عنعناتو او د افغانانو د ازادۍ د کلتور او د حیا او د ابرو په خلاف وو. نو افغانان دې ته مجبور شو چې د هغې په خلاف د خپل حریت او ازادۍ په خاطر باندې د خپل ایمانی ازادۍ په خاطر د خاورې د ازادۍ په خاطر او د خپل کلتور د ازادۍ په خاطر باندې د دغسې قسمه کړنو نه خپل ځان خلاص کړي. نو هغوی د مظاهرې په شکل باندې چې ټوله دنیا کې د دې دستور شته دی چې د خپلو حقوقو دپاره مظاهرې کولی شي، د یو مظاهرې په شکل باندې بهر راووتل او د هغه مظاهرې د وتلو نه وروسته دغه رژیم په خپله او د شورویانو په مدد باندې د افغانانو په خلاف یو سخته کړنه ترسره کړله چې په هغې کې په زرګونو تقریبا 4,000 کم و زیات افغانان دا شهیدان شو، د خاورو لاندې شو. په ډله ییزو شکلونو باندې اوس د هغوی قبرونه موجود دي او وخت په وخت باندې د هغې اثرات راښکاره کیږي. راکړلې بادار د خپل نصرت وعدې مونږ ښه په سیالۍ کې جهاد وپاله. خلک چې هغه مهال له زهري ټانک سره په جنگ کولو بلد نه وو، له چړو، تورو، تیږو او لرګیو سره به یې پر ټانګونو بریدونه کول. پر ډېرې مړینې سربیره بیا هم یو شمېر خلکو د تیلو، پټرولو او ټوټو په مرسته ځینو ټانګونو ته اورونه اچول. حتی خلکو به د هرات ښار له واټونو څخه د ناجو ونې اره کولې او د ټانګونو مخې ته به یې اچولې چې مخه یې ونیسي، خو ټانګونه به له دې ونو څخه تېرېدل، خلک به یې وژل او مخ پر وړاندې به روان وو. په عمومي برید کې له ماتې وروسته خلک شاتګ ته اړ شو او رژیم یو ځل بیا د هرات پر ښار ولکه ټینګه کړه. له ولکې ټینګولو وروسته د خلکو د وژنې لړۍ نوې پیل شوه او ګڼ شمېر خلک یې شهیدان کړل. حتی خلک په زنځیرونو وتړل شول او په ډله ییز ډول ښخ کړی شو. ویلی شو چې د قیام له پیل څخه پر هرات ښار د رژیم تر نوي تسلط پورې له 20,000 څخه تر 25,000 پورې خلک ووژل شو. له دې وژنو څخه وروسته خلکو د رژیم پر وړاندې تکتیکي جګړې ته مخه کړه، کوچنۍ جبهې یې تاسیس کړې او جګړې ته یې په یو بل ډول دوام ورکړ چې د هرات ښار ویجاړی او د شهیدانو مزارونه یې په خپله شاهدان دي. محترمه، نن چې 24م دهود یا 25م دهود سره سمون خوري، دا هغه ورځ ده چې د روسانو په مقابل کې افغانانو مسلح قیام وکاوه او د دوی هغه غرور، تکبر، هغه د افغانستان د خاورې د نیولو اراده چې کړې وه، هغه د دوی اراده له خاورو سره خاوره سوه. همدا د افغانانو په قربانۍ باندې، همدا په هرات کې د 40,000 کسانو په شهادت باندې او د هغو د شهادت همدا نتیجه راوستله چې په ټول افغانستان کې لله الحمد د اسلامي نظام حاکم او د اسلامي نظام واګو ته د وخت مجاهدین، د وخت مشران ورسېدلو. مونږ ملنګان او د مغرور جهان خدای تم عاجزی کی جهاد وپاله مونږ په بې کسۍ کې جهاد وپاله. له ډېرو غوښتنو وروسته شورویانو تصمیم ونیوه چې افغانستان ته نظامي ځواک واستوي، چې دا تصمیم د 1358 کال د جدي په 6 عملي شو او افغانستان عملا د سرو لښکرو تر نظامي اشغال لاندې راغی. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نن د حوت 24مه ده، هغه ویاړمنه ورځ ده چې په دغه ورځ باندې د روسانو په مقابل کې قیام شوی و. هغه قیام د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ څخه پیل شوی و. نو د هغې په مقابل کې الله پاک افغانانو ته بری په نصیب کړو او د مونږه ګران هیواد د هغو وحشتونو
او هغه بربریتونو نه خلاص کو او الله پاک ازادي په نصیب کړه. موږ په دې باندې فخر کوو، ویاړو چې دغسې ورځې موږ ته الله پاک په نصیب کوي. افغانستان یو غیور او مجاهد ولس دی. دلته چې هر کافر راغلی دی هغه یې په ګونډو کړی دی او ازادي یې ترېنه اخیستې ده. نو موږ د نیکونو او فلرونو په تاریخ باندې ویاړو او افتخار کوو چې دغسې ازادۍ یې اخیستې دي د کفارو نه. زما د نړۍ ټولو کفارو ته دا پیغام دی چې افغانستان باندې د یرغل نه کوي. دا افغانستان د امپراتوریو کور دی. دلته هر کافر په ګونډو شوی دی او د هغوی نه موږ ازادي اخیستې. په واقعیت کې د 1350 کال د حود د 24 نیټې قیام په افغانستان کې د لاسپوڅي رژیم ملا ور ماته کړه او د رژیم د پاشل کېدو لامل شو چې د شوروي ځواکونو له حضور او د افغانستان له نظامی اشغال سره بیا هم رژیم او ملاتړ یې ونه کړی شو چې کوم څه جبران کړي. بالاخره د افغانانو له څو کلنې مبارزې او سپېڅلي جهاد څخه وروسته لاسپوڅی رژیم او ملاتړ یې شوروي اتحاد له افغانستان څخه ورک او له دې وروسته ګڼ شمېر هیوادونه خپلواکۍ ته ورسېدل چې دا ټول د افغانانو د سپېڅلي جهاد او د شهداو د پاکې وینې برکت و. له الله تعالی څخه غواړو چې د ټولو شهیدانو ارواوې وبخي او د هغوی د سپېڅلو وینو له برکته افغانان له دایمي سولې او خپلواکۍ څخه برخمن کړي ان شاء الله.